ښه راغلاست درنو لیدونکو. نن بحث کې د امریکا پر هغه غوښتنې باندې بحث لرو چې ولې دلته په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي او د غیر قانوني کړنو څخه چې په ځینو ولایاتو کې د ډاکټر عبدالله د ټیم له لوري والیان ټاکل کېږي دا د بند کړي او یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. پر همدغه موضوعاتو باندې بحث لرو. بحث کې مو بلنه ورکړې ده د پوهنتون استاد ښاغلي سیف الرحمن ابراهیمي ته. ابراهیمي صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست خپرونې ته. مننه، سلامت اوسئ. ابراهیمي صاحب پیل به وکړو چې د پراخ بنسټه حکومت څخه موخه څه کیدای شي، هدف یې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم چې په سیاسي ادبیاتو کې پراخ بنسټه یا هم شموله دولت شوی حقوقي لحاظ نه هم د دې ابعاد نه دي تعیین شوي چې هم شمول یا پراخ بنسټه حکومت څه شی ده. اساسي قانون یو 80مه ماده په دې کې صراحت لري چې څوک کولی شي په افغانستان کې واک ترلاسه کړي. هغه 50 جمع یو رای دي او 45مه ماده د ټاکنو د قانون هم دا صراحت لري. زه فکر کوم چې دا هم شموله دولت په دې معنا ده چې په دې کې د غلمي، په دې کې د قاتل همي، په دې کې د مثلا خاين همي، همدا معنا ورکوي، بله معنا نه لري هم شموله حکومت. ځکه که حقوقي بود نه موږ یو تعریف ورکوو دیتا، زه فکر کوم چې هم شموله په دې معنا ده چې د ملت او د رعیت ترمنځ باید توپیر نه وي. هم شموله یعنی د ټولو خلکو اراده په دولت کې باید ممثله شي. په هغه کیفي لحاظ دا تعریفېدی شي. ولې هغه چې د ثبات او همپالنې ټیم یا امریکایان وایي په دې معنا هم شموله دا ده چې دغه څه غله چې دوی تر شاوخوا راټول دي دوی دې هم پکې، هغه چا چې دا ملک دا هېواد خرڅ کړی دوی دې هم پکې، هغه څوک چې افغانان وژني دوی دې هم پکې. نو دې ته هم شموله ویلی شو. ولې هیڅ راز حقوقي تعریف نه لري. په سیاسي ادبیاتو کې د هم شموله نوم ځای نه لري. په دغه اساس باندې که چیرته دوی غواړي چې هم شمول دولت یې دادي داسې یو مقتدره مرکزي دولت دی باید راشي چې د افغانانو هیلې، د افغانانو ضرورتونه رفع کړي، افغانانو ته خدمت وکړي، افغانانو ته د دوی احتیاجات رفع کړي. دې ته هم شمول دولت موږ ویلی شو. ولې دې ته نه شو ویلی چې ته یو غله ته هم د غلا شرعي او قانوني جواز ورکړي، هغه څوک چې ناقص ده د بشري حقوقو. نو په دغه اساس باندې دې کې باید وضاحت راشي. بله استاد، موږ تاسو په ډېر سختو شرایطو کې د ولسمشر ټاکنې ترسره کړې، رایې مو ورکړلې، ډېرې ننګونو سره موږ تاسو مخ شلو. خو بیا اوس که چېرې د پراخ بنسټه یا د ملي یووالي حکومت غوښتنه کېږي، آیا اړتیا ضرورت لیدل کېدای چې باید دغه ټاکنې ته رسېدل شي که نه؟ زه فکر کوم چې دا د افغانستان د ملت د ارادې په مقابل کې درېدل دي او د افغانانو سیاسي ارادې ته یو غټ توهین ده چې دا دوه انتخابات شو په افغانستان کې. د 2014 انتخابات هم امریکایانو همداسې یو بدبختۍ سره مخ کړل چې 2 نفره واک ته ورسول چې د 4-5 کاله د افغان ولس ضایع شو او په متعارضو سیاستو کې د دوی تیر شول. اوس بیا هم امریکایان یعنی په ټوله معنا امریکایان په افغانستان کې یو مرکزي مقتدره دولت نه غواړي. د دوی مهمه دوی ته خپل انتخابات، خپل ټاکنې دي او هغه توافقات چې طالبانو سره په قطر کې کړي دي چې د افغانستان دولت به د یو دولت په حیث باندې د یو حقوقي شخصیت په حیث نه پیژني او دلته به دغه د سولې مذاکرات هم یعنې اوس دلته امریکا یوازې غواړي چې ځان نړیوال ته ثابت کړي چې واکه دوی کولی شي اوږدو جګړو ته د پای ټکی کړي. د افغانستان کې دوی که څه هم د دوی ماموریت ناکامه شوی دی، ناکامه ښکاره شوی دی، نور نړیوالو ته ډېره خاصه خوشبیني نه ده ښکاره کړې. فکر نه کوو چې یوازې هدف یې دلته دی چې کومه د سولې پروسس دوی پیل کړې ده، غواړي دغې ته یو ډول د پای ټکی کړي او خپل ځان یو ډول افغانستان څخه بهر وباسي. داسې اوسه کېدلی شي؟ په دې کې هم شک شته ده چې امریکایان صادق نه دي په خپلو خبرو کې. هغه متعارضې څرګندونې چې دوی کوي هم رسنۍ او هم خپل ملت او هم د افغان ولس د افکارو کې تغییر راولي. زه فکر کوم د دوی د ټرمپ غوښتنه د 2020 انتخابات ګټل دي او په دې کې باید دوی یو بهرنۍ لاسته راوړنه ولري چې هغه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ښودل دي. ولی بیا هم دوی هغه مشروطه توافقات چې کوي په دې کې داسې تضمین نشته چې امریکایان د له دې منطقې نه ووځي، امریکایان د بیا په افغانستان کې دخالت ونه کړي. تاسو وګورئ د دوی ډیره
قوي غوښتنه طالبانو دا و چې جګړه د بس کی او موږ سره د توافقات وکړي، ولې دا توافقات باید تضمین ونه لري، بین المللي تضمین ونه لري. تاسو وګورئ روسان غواړي چې په خپل سر د قطر د دولت په غوښتنه یا پاکستانی چارواکي یا نور د چارواکي چینی چې دوی به په خپل سر اشتراک کوي هلته، یعنې د شاهد په حیث باندې به اشتراک کوي. ولې هغه تضمینات چې دلته په اسیا کې له دوی نه اخیستل کېدل دا تضمینات دوی ورنه کړل او په یو نوه طالبانو سره په داسې هوکړې ته ورسېدل چې خپله به طالبان هم دوی ته وایي چې تاسو پاتې شئ او هغه نورې ډلې چې دي دوی به د جنگ شدت نورم زیات کړي په افغانستان کې او په خپله به افغان ولس او طالبان له امریکایانو نه غواړي چې دلته په افغانستان کې پاتې شي. استاد تاسې کومه برخه ډېر زیاته اړینه بولي دا چې امریکا چې طالبانو سره د سولې پروسه شروع کړې ده دا باید لومړی باید ختمه سي که نه دلته په کور دننه کوم سیاسي جنجالونه شتون لري د حکومت د جوړولو لپاره باید د ته اولویت ورکړل سي، کوم یو ډېر زیات مهم دی؟ ګورئ دا جنجالونه خو 2014 انتخاباتو کې هم و. دلته یو تعداد خلک چې د امریکایانو په غوښتنه بحران زیږوي، دوی د امریکایانو غوښتنې مني، د امریکا هره هوکړه دلته پلي کوي او دوی د یو سیاسي امتیاز د غوښتو لپاره دغه ملک بحران سره مخ کوي. نو زه فکر کوم چې که سولې ته موږ غواړو چې ورسېږو د سولې میکانیزم او د سولې طرف باید معلوم وي. که چېرته دلته دولت منځوي کېږي، دلته نظام موږ له منځه وړو، نو ممکنه نه ده چې سولې ته موږ ورسېږو. په دغه اساس باندې دغه متعارض اقدامات، متعارض پریکړې د افغانستان نور هم بحران سره مخ کوي. زه فکر کوم چې امریکایان باید د هغه په غاړه وانخلي، د افغان ولس غوښتنو ته هم توجه وکړي، د یو څو سیاسي ډلګیو په خولې باندې به افغانستان بحران سره مخ نه کړي. که چېرته طالبانو سره دوی توافق کوي، یو شرط باید دی چې افغان دولت سره د یو سیاسي طرف او د یو حقوقي او حکومي شخصیت په اساس باندې مذاکرات دوی قبول کړي په طالبانو باندې، وروسته له هغې نه ممکنه ده چې سوله راشي او دا که چېرته نظام هم له منځه لاړ شي د پاکستان په غوښتنه، نو دلته به یو تعداد ډلې به طالبانو کې، یو تعداد ډلې به دلته وي، دوی بیا توافقات ته سره نشي رسېدی. بله استاد دلته ورسره ګرځو چې موږ تاسې 15 کاله په ملي یووالي حکومت کې تېر کړل، فکر کوي چې خاصې لاسته راوړنې به ولري کوي به نه لري چې وروسته له دې نه اوس یو ځل بیا امریکا یا داسې یو شمېر نور سیاسیون پیدا سوي دي چې دوی د ملي یووالي حکومت غوښتنه کوي، داسې یو څه مثبت موږ تاسو ترلاسه کړو چې ګواکې یو ځل بیا موږ د ملي یووالي حکومت کې خپل ورځنۍ چارې ترسره کړو؟ زه فکر کوم چې د ملت غوښتنې، د ملت خوښه په دې کې اقنا نه شوه او دغه 15 کاله د افغان ولس هغه قیمتي وخت ضایع شو، ځکه هیڅ راز داسې پرېکړې ونه شوې په دغه د ملي یووالي حکومت کې چې هغه د خلکو د توقع وړ وګرځي. همدا و چې په انتخاباتو کې دوی اشتراک هم ونه کړ، ځکه دوی خفه و، ملت خفه و، فاصله زیاته شوې وه او دغه تعداد چارواکي چې غواړي چې ملي یووالي حکومت د ادامه پیدا کړي، د دوی تاریخ تیر شوی، دوی یو ځل بیا غواړي چې سیاسي موخو ته خپل ورسېږي، قدرت ته لاسرسی پیدا کړي او یو ځل بیا د افغانستان په چارو کې مطرح شي. نو د دوی غوښتنه په هغه یو متل ده چې اوبه خړې که او مایع ونیسه، د دوی هدف اوبه خړول دي دلته په افغانستان کې تر څو د دوی شخصي ځانګړې ګټې تضمین شي. یعنی د ملت غوښتنه دا نه ده، د ملت غوښتنه یو واضح، شفاف او د قانون په اساس ولاړ داسې یو دولت غواړي چې د ملت غوښتنو ته مسؤول پاتې شي. دا چې د ملي یووالي حکومت بیا تکراریږي، عبدالله به ځان ته مقررۍ کوي، دلته به ډاکټر صاحب غني به ځان ته کوي. دغه 15 کاله کې د اجرایي ریاست تقریبا 20,000 پوسټه په غیر قانوني شکل باندې د ډاکټر صاحب عبدالله له ادرس نه پرته له دې نه چې د چا لیاقت په نظر کې ونیسي دوی تعینات وکړل او دغه اوس د والیانو تعینات هم هغه لړۍ ده چې دوی کوي. بله استاد په ډېر سخت شرایط کې لکه څنګه چې ما تاسو ته وړاندې اشاره کوله چې افغان ولسونو وتله ته داسې کسانو چې د هغوی یوه ګوته پرې سوې په بله ګوتې باندې دوی خپله رایه استعمال کړه چې خپل ضعیم وټاکي. اوس که چیرې د ملي یووالي حکومت لفظ کارول کېږي دا په قانون کې شته ده، که چیرې په قانون کې داسې یو لفظ نه وي فکر نه کوم چې دا به څومره د ولس پر پاکې رایې باندې ملنډې وهل وي؟ ما مخکې ویل چې یو 80مه ماده د اساسي قانون په دې کې صراحت لري او د ملي یووالي حکومت په نوم باندې په قانون کې ځای نه لري، تعریف شوی نه ده. دغه 15 کالم چې د اجرایي ریاست دلته شتون درلودو غیر قانوني و، د یو توافق په اساس راغلی و.
همدا و چې 2 میلیون نه زیات افغانانو په ټاکنو کې رایه ورنه کړله. زه فکر کوم چې د امریکایانو د نورو هغو قدرتونو غوښتنه دا ده چې سیاسیون څه غواړي. ولې په دې فکر کې نه دي که چېرته ملت راجګېږي او یو بحران راځي هغه به بیا د کنټرول وړ هم نه وي. دوی اوس خپلې ګټې دوی ته مهمې دي، د افغانانو ګټې مهمې نه دي. او یو تعداد هغه ډلکۍ چې دوی شخصي ګټې غواړي خپلې ګټې موازي کړي دي د بهرنیو ګټو سره، او دلته د افغانستان له دغه شرایطو نه په دغه اساسو شرایطو کې خوږ ګوتې نه نیول کوي. همدا سبب ګرځي چې په افغانستان کې بحران راشي، افغانستان کې دغه 20 کاله چې موږ کار وکړ دا بیا صفر سره ضرب شي. نو زه فکر نه کوم که چېرته قانونمند دولت را نشي، که چېرته دلته حساب او کتاب را نشي، که دلته مسؤلیت وانخلي، نو دې نه خو بیا د طالبانو حکومت ډېر ښه ولې امریکایانو رنګ. اوس همدې ته راګرځو که چیرې د ولس په رایې باندې د ټاکنو په پایلو باندې معامله وشي، فکر کوئ چې نور به د ولسواکۍ په نوم باندې داسې یو څه شتون ولري چې هغه باندې د ولسونه باور وکړي چې ګواکې دا یو ولسواک حکومت ده، داسې څه به وشي؟ زه فکر کوم چې دا به د ولسواکۍ په تابوت باندې آخري میخ چې د امریکایانو لخوا ټکول کېږي، او بیا به ولس هم داسې په حساب هغه شکل باندې چې کوم ساختار د یو نوي دولت د مدرن دولت د په افغانستان کې به دا شتون نه وي، بیا به ملک الطوایفي راځي، بیا به خودسرۍ راځي، بیا به هغه پاټک سالاري راځي، بیا به غلاوې کېږي، او بیا به ځکه که یو ولس اراده او امید ونه لري د جوړولو هغه ملک نه جوړیږي. که چېرته دغه ارادې سره ملنډې وهي، دغه اراده توهینوي، دغه اراده په داسې برداشت کېږي چې دا نتیجه نه لري، نو ولس به هم نا امیده شي، او ولس به بیا د یو نوي دولت، د یو متمدن دولت د ایجادولو لپاره اراده ونه کړي. ځکه دوی به پوهېږي او د دې دښمنۍ به ټولو امریکایانو ته وي، ځکه ولس به په قطعي شکل په دې مطمئن شي چې امریکا دلته په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. بله، اوس استاد دې ته راګرځو چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي یووالي حکومت باندې ټینګار کړی ده، یو خواته موږ د ټاکنو پر جنجالونو کې پراته، بل خواته سیاسي مشکلات څه ده. فکر نه کوي چې دا به په کور دننه څومره نورې ستونزې پیدا کړي، څومره به د پروسې کومه د سولې پروسه سره روانه ده دا به هم زیانمنه کړي. بالاخره د حل لاره څه کیدای شي؟ رښتیا ملي یووالي حکومت د حل لاره ده که نه؟ ګورې په اساسي ډول خو ما وویلې مخکې چې دغه ملي یووالي حکومت نتیجه نه ده ورکړې. وخت چې شي نتیجه نه یې ورکړې نو بیا یې تکرار څه ضرور ده؟ دا یو مسله. دویم مسله زه فکر کوم چې موږ که دا برداشت لرو چې افغان دولت به منزوي شي، افغان دولت به ضعیف وي، زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب غني یو ستراتیژیک فکري ثبات لري. که چېرته د ده د غوښتنو مخالف کار امریکا هم تاکید کوي دا به ورسره ونه منل شي، ځکه د موږ غوښتنه دا ده چې دلته پریکړې مشروطه وي. که چېرته دوی وایي چې تاسو د هغه تحلیف مراسم وځنډوئ، نو شرط به دی چې د سولې په پروسه کې افغان دولت باید داخل شي او هغه د افغانانو اوس پوښتنه مالکیت باندې همدلته پیدا کېږي چې که چېرې د لوړو مراسم ځنډول کېږي، فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت پر ولسواکۍ، پر بېپریتوب، دا چې د دوی استقلالیت باندې به اغېز کولی شي. ډېر کسان دي چې په دې باور د افغان حکومت تر دې دم پورې لا هم ولسواک نه ده. دا به څومره هغوی ته یو مثبت جوړ وي چې رښتیا هم افغان حکومت ولسواک نه ده، چې کله د لوړو مراسم د دوی امریکا په غوښتنه باندې ځنډول کېږي. ښه حکومت خو امریکایان دلته په افغانستان کې جوړ کړي. بن کنفرانس نه وروسته دوی په ډېرو پریکړو کې استقلال نه درلوده. ولې یوه اساسي مسله دا ده چې موږ دا 20 کاله چې کار وکړو د همدې لپاره چې موږ نسبي استقلال پیدا کړو له امریکایانو نه، له نورو هغو ستر قدرتونو چې دلته په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي. اوس موږ دې ځای ته رسېدلي یو چې د امریکا په خلاف هم که چېرته د موږ د ملي ګټو په خلاف وي موږ جبههګیري وکړو. یعنې موږ اوس هغه د 2001 کال حکومت د 2015 کال او د 2012 نه یو. دوی ویل چې موږ به انتخابات ته هم بودیجه ورنه کړو. ولې تاسو ولیده چې 80% نه زیاته بودیجه د انتخاباتو افغان دولت ورکړه. دوی ویل چې تاسو انتخابات مه کوئ، ولې افغان دولت ویل چې دا د موږ سره کرښه ده، جمهوریت د موږ سره کرښه ده. اوس هم که چېرته طالبان راځي، طالبان سره د سولې په پروسه کې افغان دولت یو طرف پایس کینی، د یو
او دلته سول ته زمينه مساعد کیږي. دا مهمه نه ده چې موږ 15 ورځې یا 14 ورځې د تحلیف مراسم وځنډو، ځکه دلته مسله د افغانستان د سرنوشت ده. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ استقلال تر پښو لاندې شو، ځکه طالبان هم افغانان دي، د هغوی غوښتنې هم باید دلته موږ په نظر کې ونیسو. د هغوی خو تاسو فکر کوئ چې دا غوښتنه ګواکې دا به د سولې پروسې لپاره شوې وي که نه دلته په کوردننه ځینې سیاسي کړۍ چې د دوی د غوښتنو په اساس باندې به شوې وي؟ زه فکر کوم چې دغه سیاسي کړۍ زیاتي تاریخ تیرې دي. د دوی غوښتنې نور د افغان ولس ته د قبول وړ نه دي، ځکه دوی په 2014 کې هم افغان ولس وخت ضایع کړ، په 2009 کې هم که اوس په 2019 کې هم کوي. یو څو د ګوتو په شمار غله راټول شوي دي، د دغه غلو قدرت او د سرخان ټول شوی ده، نور دوی نشي کولی چې مشکلات ایجاد کړي. په دغه اساس باندې د افغانستان د سرنوشت مسله ده چې تحلیف مراسم هم که شاته ولیږي. عزت مننه ژوندی اوسئ. سپه د شپه سلام علیکم. د ما اخلو تر دې وروسته د خبرونو